څلورمه پوښتنه دا ده چې is it correct to say that preposition means حرف اضافه in پښتو؟ آیا دا صحیح ده چې موږ وایو چې preposition په پښتو کې حرف اضافه ته ویل کیږي؟ نو جواب دا دی چې نه، ځکه چې د دې معنا ته که موږ وګورو چې preposition معنا حرف اضافه یعنی حرف، او دلته preposition چې دی یو حرف نه دی، دا یو word دی، دا یو letter نه دی، نو په همدې اساس باندې د preposition معنا موږ داسې نه کوو چې حرف اضافه. ښه، نو اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې کله موږ preposition ته حرف اضافه نه وایو نو څه ورته وایو؟ نو د ژبو ګرامر دا یو رقم نه وي، د هرې ژبې ګرامر د بل ژبې ګرامر سره فرق لري. که چیرته دغه موضوع د یو ژبې د ګرامر موضوع په بل کې موجود وي نو هغه معنا هم لري چې هماغه رقم دلته موږ معنا کوو. کله چې د ګرامر موضوع په یو ژبه کې شته په بله کې نشته، یا شته خو په هماغه الفاظو یا په هماغه طریقه باندې نه ده، نو بیا موږ ورته معنا نه ورکوو، ځکه